جبا یو د حال جبا ده چې د کائنات ذره ذره باغې باندې ګویان ده. د نور خپل پیغام دی، د چری خپل جبا ده، د سوري خپل گفتگو ده، درنا خپل بحثونه دي. خو یو د قال جبا ده چې هغه مخلوقات سره تړلې ده کم چې د سا مخلوقات دي، او یو د حال جبا ده نو دا په دواړو کې مشترکه ده. د سا مخلوقات د قال په جبم خبره کې، د حال په جبم، او بظاهر چې کم د جمود ښکار سلسلی دي یا متحرک خودي، خو هغه شانته د ساګانو آمد و رفت نه لري، نو د هغې د قال ژبه باندې خبرې کوي. ژبه د ابلاغو ذریعه ده، ژبه خپل احساسات بل ته د رسولو یوه سلسله ده. ژبه د پوهې د عام کولو یوه قرینه ده. ځکه پروردګار د عربی ژبې باره کې وایي چې بلسان عربي مبین، چې خپل پیغام ما په د عربی په داسې ژبه باندې عام کړی دی او ور رسول دی چې هغه د بیان ډېر لوی قوت لري، هغه ډېره واضحه ده، او د هغې نه یو احساس پټی دی شي، نه یو کیفیت پټی دی شي، نه یو جذبه پټی دی شي، او نه یو تاثر پټی دی شي. نو ژبه د عربی ژبه ډېره لویه ژبه ده، او بیا ورپسې وروستو انساني ژبې دي. انسان چې په کومه خطه کې اوسېږي نو د هغې خطې تهذیب، د هغې خطې روایات، د هغې خطې رسمونه رواجونه هغه په خپلو ژبو کې ژوندي ساتي او د هغې نمایندګي کوي. زمونږ استازو الله دې غریق رحمت کی دلشاد صاحب، نو هغه به وایي چې اوس یو پښتو کې مونږ نغرې ویو یا نغرې، نو په اردو کې ترجمه چولا ده. چولا ټیک ته هغه به د نغري د اور د لمبې نمایندګي وکړي. په انګریزي کې به ورته مونږ فایر پیټ وویو، خو نغري چې کومه دی هغه مقام ته وایي کوم کې چې ټول د کور افراد ناستي، اراکین ناستي، ممبران ناستي، د کور وګړي ناستي، چرته چې مشورې کېږي، چرته چې د مینې درسونه یو بل ته ورلیکل کېږي، او چرته چې مونږ د یو نوې ژوند آغاز کوو، دروازې ابتدا ته کېږي، او د هغې په رڼا کې ټول پروګرامونه مرتب کېږي. نو دا د انسان لوی کمال دی چې هغه ترجمه هم کولی شي. د یوې ژبې ترجمه په بله ژبه کې کېږي، خو تر څو پورې چې د مورنۍ ژبې دغه دی، نو دا د انسان په وینه کې شامل دی. زمونږ حمزه بابا وایي چې د بل ژبه زده کول کو لوی کمال دی. دا کمال خبره ده چې یو داسې څیز زده کړم چې هغه ما سره تړلی نه وي، زما معاشرې سره تړلی نه وي، زما چاپېرچل سره تړلی نه وي، او هغه زده کړم، نو دا خو ډېر لوی د کمال خبره ده. ځکه چې د هغې ځای رنګونه مونږ خپل ځای ته راوړو، خو مونږ خپل رنګونه هیر کو، خپل روایات هیر کو، خپل اقدار هیر کو، خپل تمدن هیر کو، خپل تهذیب هیر کو، نو دا ډېره لویه بیا کمالي ده. نو چې کمال مونږ حاصله وو، نو د هغې پوړی به کمال وي. ځکه که مونږ برځو او په خلا کې خپه کېدو، نو مونږ به تحت الثرات ورسو، داسې مقام ته به ورسو چې د هغې نه به بیا راوچتېدل دا ډېر ګران کار وي. نو تاسو وګورئ بعضې مخلوقات داسې لکه طوطي او خاروم خبرې کوي او زده کوي. دا حسین احمد صادق صاحب یو شعر دی چې ما څومره په خوارو ورته رورو خبرې زده کړې، کنزل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې. نو دا
خبرې زده کول هغې د احساساتو نه عاري وي، هغوی صرف هغه الفاظ اخیستي وي، نو په الفاظو سره تبدیلي نه راځي. هغه الفاظ چې بېمعنی وي، هغه الفاظ چې صرف د اصواتو د عام کولو پورې محدود وي، نو په هغې تاسو ګورئ تر توطي انقلاب وروسته دی، تاسو ګورئ تر تخارو انقلاب وروسته دی، خو د هغې خبرو په وجه هغې په خپله په پنجره کې راګیري. تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کی باعث، شاعر وتوي چې ته د صیاد نګیلا ځکه مکوا ځکه چې د هغه د پر غوستا د عمل وخت خو ګور تاسو ګوره چې کوم خارو خبرې کوي جبوي، کم توتی چې خبره کوي او جبوي، نو هغه د نور توتیانو نه زیات قیمتي وي. نو دغه شانته چې خپل جبه کم قانونه وي په معنا باندې پوهېږي، نو د هغوی زیات اهمیتي، او چې د نورو خلکو ژبه زده کوي نو د هغې هم یو مقام وي، ځکه چې د بل قوم د نفسیاتو نه موږ د هغه د ژبې په ذریعه باندې خبرې کوو، د هغه د حالاتو نه، د هغه د تمدن نه، د هغه د ټول ژوند نه چې هغه سملی څنګه، پاسي څنګه، کینی څنګه، اوچتېږي څنګه، الوت څنګه، وزرې وایي، نو چې موږ ته دغه حالات معلوم وي، نو ژبه موږ ته ښایي چې کومې لارې دي چې په هغې باندې موږ تګ وکړو او دغه قومونه را لاندې کړو. دغه خبره نه چې موږ د قومونه را لاندې کړو، خو د خپل بقا د خپلې بقا لپاره دا ضروري ده. کوم خلک چې موږ را لاندې کوي نو موږ د هغوی له موقع ورنه کړو. دا ټولې حوالې دي. ژبه حمزه بابا وایي چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. نو پښتو ژبه داسې ژبه ده چې هغه د ډیرو ژبو نه مستفاد ده، ډیرې ژبې یې متاثره کړي هم دي. په فارسي اثر دی، په هندي اثر دی، په هندکو اثر دی، په ډیرو ځینو کې په عربي باندې موږ چې اثر دی. د سورت حجرات چې دی چې من وراء الحجرات، نو بعضې د لغت خاوندان وایي چې د عربي نه د عربي د پښتو نه اخیستی دی. داسې لویه ژبه ده زمونږه، داسې خوروره ژبه ده چې لفظ دی، صرف لفظ نه، په هغې کې یو ویړ جهان د معنو پروتي او په هغې کې یو لوی تهذیبي انسټیټیوشن پروتي. نو دا حجرات چې کوم دی نو هغوی هلته د کور په معنی کې استعمال کړی دی، خو دلته مونږه د حجرې په معنی کې استعمالو. حجره چې نو زمونږ د کور ایکسټینشن وي، زمونږ د کور تحفظ وي. کومې خبرې چې مونږ د زنانو په مخ کې په کور کې نشو کولی نو هغه مونږ په حجره کې کوو، یا په کار نه وي نو هغه مونږ ته دا ښه حجره چې په کور او په بهر کې هم چې نو فرق په کار دی، او فرق المراتب هم دی چې کومې خبرې ښځو سره کول په کار دی او کومې سړو سره په کار دی. نو ژبه ډیر لوی انسټیټیوشن دی د انسان د مافي الضمیر د اظهار لپاره، د ټولو نه لوی ذریعه ژبه ده. هغه څیزونه موږ په شهادت کې، په ګواهۍ کې پیش کوو چې په هغې باندې لفظونه ګویا شوي وي. نو زمونږ لفظونه هغه موږ ته یو طرف ته ماضي ښیي، بل طرف ته موږ حال سره چې نو په لاره باندې روانوي، او بل د ټولو نه لوی هدف دا دی چې مستقبل هم راته راښکاره کړي. نو زه به بیا یو ځل د حمزه بابا دا شعر ووایم چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم، ځکه چې ډېرې ژبې دي نو هره ژبه د یو معیار نه ده، هره ژبه ادب هغه شانتې نه را پیدا کوي، تخلیق کوي. نو موږ چې پښتو ته وګورو نو دې چې کم نظم تخلیق کړی دی، کم نثر تخلیق کړی دی، کومه معاشره چې جوړه کړې ده، نو د دنیا په ژبو کې که موږ په قطار کې ودرو نو د پښتو دغه په لویو ژبو کې موږ شمار کړو. قدیم خدا خو په دې کې قلمي کارونه نه دي شوي، په دې کې ادبي کارونه په سر کې ډېر کم شوي دي، او اوس زما په خیال دې ژبې ته دا احساس شوی دی چې د هغې تاوان مداوه پکار ده، ازاله پکار ده. نو ژبه د انسان د پر یو لوی نعمت دی او د پروردګار یو ډېره لوی عطیه ده. او کوم خلک چې په مورنۍ ژبه کې خبره کوي نو په هغې کې مینه وي، په هغې کې ښایست هم وي، په هغې کې معنه وي، په هغې کې ژوند هم وي، او په هغې کې نن سبا پرون بیګا
هر څه وي